زمونږ هر ځوان زمونږ هر مجاهد قاره پیما میزایل دی زمونږ هر مجاهد زمونږ هر قهرمان د اټوم بم دی خاوره سره خاورې سوی د دنیا ټولو قدرتونو په شمول دی پخواني شوروي اتحاد اوسنی ناټو امریکا خپل قوت خپل قدرت خپل سلاوې او خپل زور آزمایي په دې ملک کې وکړه د دې ملک هر څه له بینه تللي دي داسې ملک موږ ته په میراث اوس پاتې دی چې موږ به هر کار له صفره شروع کوو که هغه امنیت دی که هغه اقتصاد دی که هغه تعلیم دی که هغه نور مسایل دي نو غټه دنده زموږ په غاړه باندې ده هغه زموږ ملګریو چې خپلې وینې قربان کړلې په سنګرو کې وینې ورکړلې ځانونه یې شهیدان کړل د هغو د وینو په برکت باندې نن موږ دلته په دې خاوره کې آزاد ګرځو نو اوس دا زموږ دنده ده چې موږ د هغو خلف یو پاتې یو او دوی زموږ سلف وو چې اوس دا نظام چې الله پاک موږ ته راپرزو کړی را کړی دی څنګه یې وساتو زه همیشه دا خبر کوم ما کړی دا بیا یې کوم بالخصوص مجاهدینو ورونو ته او ټول مسلمان ملت ته چې دغه نظام موږ ته چا په تحفه کې نه دی راکړی موږ په څو دراهمو او څو ډالرو باندې نه دی اخیستی دا په وزرو په زاریو په کوم بل اساس لاسته نه دی راغلی دا د میلیونونو انسانانو د وینو په قیمت باندې راغلی په دې 40 کلونو کې تر 4 میلیونه زیات شهیدان دې ملک ورکړي دي هغه د دغه دپاره چې په دې ملک یو اسلامي شرعي نظام راسي صلح راسي امنیت راسي نن لله الحمد الله پاک دغه نعمت موږ ته په لاس راکړی دا زموږ او تاسو ټولو وجیبه ده دا د هر فرد وجیبه ده چې دا نظام وساتو ستاسې ځوانان چې زما مخ ته ولاړې او په نظامي یونیفورم کې ولاړې ستاسو دنده د دې وطن حفاظت د دې وطن له سرحداتو نه حراست او د دې وطن امنیت ساتل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی و یو ساعت پیره یا یو ساعت حراست د خدای په لار کې او د مسلمینو او د مسلمانانو له حریم نه دا تر دنیا او مافیخانه لوړ دی نو مجاهدینو ورونو دا زه په ډاډ او اطمینان درته وایم دلته علما کرام هم موجود دي ستاسې هره لحظه ستاسې خوب ستاسې ناسته ستاسې خوراک ستاسې څښاک ستاسې ګرځېدا را ګرځېدا دا ټول په عبادت کې حساب دی تر هغو پورې چې تاسې د دې وطن د حراست او د امنیت د ساتلو لپاره وظیفه اجرا کوئ نن تاسې فارغېږئ له دې چې نه تاسو به خپلو قطعاتو ته ځئ خپلو اردوګانو ته به ځئ د اکثرو وظایفو په اطرافو کې وي په سرحداتو کې به وي په داخل کې به وي په مختلفو ځایو کې به وي زما درته د ورورګلوۍ توصیه دا ده چې کوشش وکئ چې خپله وظیفه په ایمانداري سره په ښه صورت سره سرته ورسوئ او د دې ملک له خلکو سره په ترحم شفقت او ښه رویه باندې کار وکړئ اشداء علی الکفار رحماء بینهم د قرآن عظیم شان آیت دی تاسو به په خپلو منځو کې په خپل قوم په خپل ملت په خپلو وګړو سره به پر ترحم سره کار اخلئ بیا باید په مقابل د دښمن کې خارجي دښمن کې به اشد دی تاسو د کفارو مقابل کې به اشد زمونږ نظام هغه نظام دی ما همیشه ویلی دی دنیا میزایلونه لري دنیا اټومونه لري دنیا قاره پایما میزایلونه لري زمونږ هر ځوان زمونږ هر مجاهد قاره پایما میزایل دی زمونږ هر مجاهد زمونږ هر قهرمان د اټوم بم دی د هغه ځواک دی چې 2 کاله مخکې ټولې دنیا ته په شمول د ناټو امریکا شکست ورکړي د هغه قهرمان ځواک دی چې نظیر یې په ټوله نړۍ کې نه لیدل کېږي مجاهدینو تاسو ځان ته په ډېر ساده فکر نه کوئ نن بره علاوه دی چې د افغانستان خلک د افغانستان خویندې ورونه د افغانستان ولس له دې نه علاوه د دنیا مسلمانانو په تاسو باندې زړه ساتلی دی په تاسو باندې ډاډه دي
او په دې امید چې یو وخت به تاسو دغو د ساتنې او ژغورنې لپاره هم ورسېږئ او انشاءالله الرحمن داسې به کېږي. تاسې هغه ځواک یې داسې ځواکونه نه یې لکه په دې منطقه کې په دې دنیا کې چې وجود لري. تاسې هغه ځواک یې چې 2 کاله مخکې ټوله نړۍ ماته کړه او د هغه بې نظیره جنګ و چې د بشر په تاریخ کې داسې جنګ نه و واقع سوی. یوې خواته مجاهدین اسلامي امارت په سرکردګۍ او بلې خواته ټوله نړۍ 58 ملکونو فوجونه او نور متواقف سلګونو ملکونه له دوی سره ولاړ په دې جنګ کې دا ټول شکست وکړي د افغانستان ووتل. نن موږ لله الحمد آزاد یو، حر یو، سرحدات زموږ په کنټرول کې دي، د دې ملک ښه او بد زموږ په کنټرول کې دي، مګر د دښمن د سایس نه دي ختم شوي. دښمن اوس هم په دسیسو کې دی، دښمن اوس هم په کمین کې دی، دښمن هره ورځ موږ ته بهانې لټوي، هره ورځ زموږ د تضعیفولو دپاره، زموږ د حکومت د پرځولو دپاره، زموږ د بدنامولو دپاره خپل شوم اهداف مخته وړي. د هغه غیر قانوني مجلسونه چې په شاوخوا او ګاونډ کې کیږي دا د دې ملک د دې نظام او زموږ د فوج تضعیفولو د خاطر باندې کیږي. هغه زاړه لیوان او داړه چې منګولې او خولې دي ملت په وینو باندې سره دي په خوراک کې چې خوړلي وو، نن بیا په یو جیوبل کې سره راټول سي د میز سر باندې وها وهو نارې وهي. زه په ډاګه دا خبر کوم چې نور د دوی تاریخ ختم دی.